بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده تفسير أو ترجمة درسونو بسلسلة كي را رسيدليو يوصلو 2 نمبر آيات ده سورة البقرة. الله عز وجل فرمي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما واللهم زرديك ويبق مقل خلقنا ما واللهم سشوار والبيلرا عن قبلتهم داغ قبلي داغينا. دلت الله عز وجل دا قبلي لتحويل مسألة ذكر كي رسول صلى الله عليه وسلم بیت المقدس ته 14 میاشتې منځوخ او د دې دا خوښه وه چې قبله کعبه شي، قبله څه شي؟ کعبه شي. نو د دې وجې نه دې مشرکانو دا خبره کوله چې دا څنګه پیغمبر دی چې دا کله یو قبلې ته منځ کوي بلې ته کوي. بل دې مشرکانو دې منافقانو دا ټول ورسره ملګري دي به دا خبره کوله چې وګوره واپس زمونږ قبلې ته راوګرځېد. نو الله دا خبره کوي چې دا قمقل خلک چې دی به دا خبره کوي چې څه شي واړول دی د خپلې قبلې نه التي كانوا عليها، په هغه قبله باندې چې دی وو په هغې باندې د هغې نه څه شي واړول. قل لله المشرق والمغرب، ورته ووایه خاص د الله دپاره مشرق دی او مغرب دی. مشرق او مغرب ټول د الله په لاس کې دی. هر طرف ته چې مخ ګرځئ هلته د الله رضا پرته ده او ټول د الله په اختیار کې دی. يهدي من يشاء، هدايت کوي چاته چې وغواړي، الى صراط مستقيم، هغه لارې نیغې لارې ته چې نیغه لار د چې الله پیغمبر ته ښیي او چاته چې الله وغواړي نیغه لار ورته ښیي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، او دقه شانته ګرځولي مونږ تاسو لره امت غوره. دې کې اوس فضیلت دی د امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا په ټولو امتونو کې غوره امت، په ټولو امتونو کې غوره امت د محمد رسول الله دی چې الله ولا غوروالی ورکړی دی. الله ولا غوروالی ورکړی دی. واجتباکم، الله وی تاسو غوره کړي وی، دا امت یې غوره کړی دی. او وسطا، الوسط ویلی شي مفسرین وی العدل، عدل ته ویلی شي د عدل امت یې ګرځولي او یې غوره امت یې ګرځولي تاسو. كذلك جعلناكم أمة وسطا، د څه لپاره؟ لتكونوا شهداء على الناس، د دې لپاره چې شئ تاسو ګواهي کوونکي په خلکو باندې. ويكون الرسول عليكم شهيدا، او شي رسول په تاسو باندې ګواه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، او نه د ګرځولې من قبله هغه چې ته وې په هغې باندې. اوس الله علت ذکر کوي د قبلې د اورېدو څه لپاره موږ دا قبله بدل کړه، څه حکمت دی په دې کې؟ الله وایي دې کې حکمت دی. اوره څوک چې په ایمان باندې پاتې کېږي هغه به په ایمان پاتې شي، او څوک چې ګرځي هغه به وګرځي. نو اندازه به ولګي چې څوک د الله حکمونه مني، څوک د الله حکم ته کلک ولاړ دی او څوک د الله خبرې نه مني. نو د دې وجې نه الله یو امتحان دی په خلکو باندې، حکمت دی، حکمه من تحویل القبله، د قبلې د تحویل لپاره چې څوک د الله خبرې مني او څوک یې نه مني. الا لنعلم، مگر د دې لپاره چې موږ ښکاره کړو او معلوم کړو من یتبع الرسول، هغه څوک چې تابعداري کوي د رسول، ممن د هغه چا نه ینقلب علی عقبی، چې ګرځي په خپلو پوندو باندې. ګرځي مطلب څه مطلب دی؟ چې ګرځي په خپلو پوندو، یعنی مرتدا عن دینه، د دین نه مرتد شي واوړي. ځکه چې د الله خبرې نه مني او دین نه مني، الله چې درته څه وایي په کوم وخت کې وایي نو هغه منل پکار دي او ته د هغې نه واوړې. نو دې ته د اسلام نه ګرځېدل وایي چې څوک د دین نه وګرځي. وإن كانت لکبیرة، او که چېرته ده دا اورېدل د قبلې خامخا ګران کار، دا خو ګران کار هم دی، یو قبلې ته منځ وکړي بیا اوړئ، ګران کار هم دی، رواج هم دی، رواج ماتول دي، خو ګران نه دی. الله وایي
الا علی الذین هدى الله مگر په هغه کسانو باندې چې الله ورته هدایت کړی دی وما كان الله او نه دی الله لیضیع ایمانکم چې ضایع کړي منځونه ستاسو. دا سوال راځي که نه چې هغه خلکو چې د بیت المقدس ته منځونه کړي دي نو د هغوی به څه کېږي؟ دوی دا سوال کوو. دوی همیشه باطل پرست خلک هم دا تپوس کوي صحیح ده چې اوس زه د سره دا نوې خبرې ومنم. نوې خبرې مطلب دا دی چې ته د دین نه دا خبر نه دی او په ځنګل کې راغټ شوی دی د دین نه ځان نه دی خبر کړی چې ته ورته دین بیان کړې هغه ورته نوی ښکاري. حالانکې دا خو محمد رسول الله د نن نه 1400 کاله مخکې بیان کړي ده ته نوی ښکاري. هغوی دا خو که دا نوې خبرې ته ماته کې او زما پلار او نیکه هغه چې داسې نه نو دا به څه کېږي؟ نو دا خبرې به درته لارې کوي. نو دوی هم دا وایي چې دا مخکني کسان چې کوم د هغوی به څه کېږي؟ هغه خو به بېدینه لاړ که نه هغوی باره کې څه وایي؟ الله وایي ګوره الله نه دی چې ستاسو منځونه ضایع کړي. ایمانکم یعنی صلاتکم ستاسو منځونه ضایع کړي. الله ستاسو منځونه نه ضایع کوي. الله قبلوي هغه ان الله بالناس لرؤوف رحیم یقینا الله دې په خلکو باندې ډېر شفقت کوونکی او مهربانه نهایت رحم کوونکی د الله عز وجل په خلکو باندې. څنګه به ستا مونځ ضایع کړي؟ ستا د عمل قدرداني کوي الله. الله د بنده د هر عمل قدرداني کوي، د هیڅ عمل نه ضایع کوي. قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا مونږ وینو راوړېدل د مخ ستا په طرف د اسمان کې. ستا نظر مونږ وینو چې ته ګورې بره د وحي انتظار کې څه لپاره چې دا قبله بدله شي. نو الله ورته وایي فلنولینک قبلة ترضاها نو خامخا مونږ به واړو تا لره قبلې ته هغه چې تی غواړې هغه قبلې ته به دې واړو چې تی غواړې. کوم ځای غوښتو؟ کعبه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کعبه خوښوه چې کعبه قبله شي او دقسې وشوه. فول وجهك شطر المسجد الحرام نو واړوه مخ په طرف د مسجد حرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم او کوم ځای کې چې تاسو نو واړوئ مخونه خپل شطره په طرف د مسجد حرام. وان الذين اوتوا الكتاب او یقینا هغه کسان چې ورکړل شوی دی دوی ته کتاب لیعلمون خامخا دوی پوهیږي انه الحق من ربهم یقینا دا اورېدل د قبلې حق دی د طرفه د رب د دوی نه. دې کې اوس دا خبر الله عز وجل ذکر کوي چې دا اورېدل د قبلې دا یهودو د پته وه. داسې نه وه چې دی د پته نه وه، دی ته دا پته وه چې دا پیغمبر به دغه قبلې ته راګرځي. دا ورته پته وه، دا د دوی په کتابونو کې خو د عناد د وجې نه دی دا خبره پټوله، عناد د وجې نه پټوله. دی وجه نه الله وایي انه الحق من ربهم، دی ته دا پته وه چې دا اورېدل حق دی او دا ثابت دی. وما الله بغافل او نه دی الله نه خبره عما يعملون دا هغه عملونو نه چې دی کوي. ټولو عملونو باندې الله واقف دی، خبر دی ته الله. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب او کراوړې ته هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب بكل آیة په هر قسم آیت او معجزه باندې. دا اوس الله عز وجل د دې خلکو حال بیانوي. د یهودو یو قسم معرفت او پیژندنې کوي، یو تعریف یې کوي چې دا یهود چې دی د محمد رسول الله پیژندو. بیا هم دا خبره پټوله، بیا هم دا خبره څه کوله؟ پټوله. نو الله عز وجل دا خبره بیان ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب او کراوړې ته هغه کسانو ته چې ورکړل شوی دی کتاب بكل آیة هر قسم آیات او معجزه ورته وښیې خو دی نه راوړي. ما تبعوا قبلتک دی تابعداري نه کوي ستا د قبلې، نه در پسې کېږي ستا چې کوم قبله ده. دا د یهودو عناد او هغه ضد او کینه ذکر کوي الله او د هغې انکار. ګوره که ته دوی ته هر قسم دلایل راوړئ او دلایل دی غواړي دلیل راوړوئ، دلایل هم ورته راوړئ خو بیا هم نه مني. نو الله د دوی دا حالات بیانوي چې ګوره دا هغه داسې خلک دي هېڅ قسم خبره آیات دلیل دا تا سره نه مني. وما انت بتابع قبلتهم او نیت تابعداري کوونکی د قبلې د دوی. الله رسول منع کړی دی چې د دوی تابعداري به نه کړې.
وما بعضهم او ندی بعضی د دوینا بتابع قبلة بعض تابداری کوونکي د قبلې د بعضو ولئن اتبعت اهواءهم او کتور پسې شوي په خواهشاتو د دې پسې من بعد ما جاءك من العلم ورست داغنه چې راغلی دی تا ته علم انك اذا لمن الظالمين یقینا تبشي په دغه وخت کې خامخا د ظالمانو نه الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب يعرفونه پیژني دی پیغمبر لرا دی پیژني دی نبی لرا کتاب ورکړی اهل کتاب یعنی یهود مراد دی دا پیغمبر پیژني څنګه پیژني كما يعرفون ابناءهم لك څنګه چې پیژني دی خپل بچي څنګه پیژني دا قصید محمد رسول الله پیژني او دا مثال عربي بیانې دی لپاره د وضاحت دپاره دا مثال بیانې لکه څنګه چې خپل بچی سړی پیژني داسې محمد رسول الله پیژنده دې وجې نه امام قرطبي نقل کړي دي وایي عبدالله ابن سلام ته چې ویلی شو چې ته محمد رسول الله پیژنې وایي داسې پیژنم چې دونه خپل زوی م نه پیژنم په خپل زوی کې شک کوم او په محمد رسول الله کې شک نه کوم ځکه چې په کتابونو کې زه کوم وإن فريقا منهم أو يقينا يودلا دوينا لا يكتمون الحق خامخا پټي حق لرا وهم يعلمون او دی پويږي چې دا ثابت دی د الله د طرفنا او بهم دی دا حق پټي نو الله سوي حق نور کی نه پټيږي بچا الحق من ربك حق ثابت دی د رب د طرفستا فلا تكونن من الممترين نتمكيغا د شک کوونکونا یو خدا دې چې ته شک مه کوه دی که شک کوي پکې لکه داعي دعوت کوي که نه او خلک یې نه مني نو کله د دم زړه کې داسې کمزوري راشي الله ورته وایي ثابت اوسېږه په دې کې هېڅ شک نشته فلا تكونن من الممترين هېڅ شک په دې کې مه کوه ولكل وجهه د هر یو دپاره اورېدل دي یو طرف دی هر یو دپاره طرف دی هو موليها چې دا اورېدونکی دی دې طرف ته فاستبقوا الخيرات نو تاسو تیزي وکئ په نیکو کې یو بل نه مخکې وکئ دې ته ویلی شي نیکو ته وړاندې کېدل د هر یو دپاره خپله قبله ده او یو طرف دی هغې ته ګرځي یهودي دپاره خپله ده د نصراني دپاره خپله ده او ستاسو دپاره خپله قبله ده هغه قبله ده چې الله دله خوښه کړې ده چې هغه کعبه ده الله وایي ستاسو خپله قبله ده تاسو خپلې قبلې ته مخ وګرځوئ اينما تكونوا كم زيك چي تاسو يأتي بكم الله جميعا رب ولي الله تاسو لرطول إن الله على كل شيء قدير يقينا الله دي بهر سباني قدرت والا ومن حيث خرجت او دا غزينة چوتي لكم زينة توتي فولي وجهك نوار ومخبل شطر المسجد الحرام فتربد مسجد الحرام وإنه للحق من ربك ويقينا دا أوليدل مسجد حرام تا دا حق دي دا طرف دا ربستا دا بل دريم أمر دي استقبال القبلة چه قبلية مخوړوا وما الله بغافل او ندي ألانا خبر عما تعملون دا أغا أعمالنا چتاسوي كوي چسكوي الله تبتدا ومن حيث خرجت او دا أغا زينا چتوتي فولي وجهك نوار ومخبل شطر المسجد الحرام فترد مسجد الحرام وحيث ما كنتم او كم زيكي چه تاسو فولوا وجوهكم نمخون واروي فترد دي مسجد الحرام شطرة ومسجد الحرام فترد چه كم زيكي مي دق قبلة دق دا كعبين چه نزدي ببعين دي كعبية مخكي يالتدنني او چه بين لري صرف جهد دا كعبية مخكوا جهد دا كعبية مخكوا الله ويجي دق قبلة لئلا يكون للناس عليكم حجة وصلى وجه ذكر كي حكمت نسخ القبلة دا ولي وشو ذكر أهل كتاب تدا فتوى آخري پیغمبر چه ده نخ دا چه ده با كعبية مخ كي دا بتورات كي ولا خبر نو كتاسو قبلة مخ نكي كعبية نو يهود خدا قسم معترضين خلق ده غوري شرط اعتراض سے پیدا کھیلتے کئی او دا کم فسادی انسان جی کنه فسادی انسان هغه همیشه دا کوشش کوي چې یو نه یو ځای کې څه اعتراض راوباسي او هغه اعتراض وکړي د دې دا کار فسادی انسان نو یهود خو فسادګر خلک
دوی به اعتراض په تاسو باندې وکړي، اعتراض به وکړي چې ګوره ستاسو خو د امت او ستاسو د پیغمبر نښه دا ده د دین چې تاسو به کعبې ته مخ ګرځوئ، نو تاسو ولې کعبې ته مخ نه ګرځوئ؟ او زموږ کتاب کې لیکل شوي کوم چې هغه حق یې هغه نه بیانوي چې دا پیغمبر حق دی، الله موږ ته په دې کتاب کې هغه پټوي، د محمد رسول الله نوم پټوي، خو د خپل باطل پرستۍ دپاره هغه سره ښکاره کوي چې هغه د دې خواهش مني. ځکه الله د یهودو دین ته څه ویلی دی؟ خواهشات، اهواءهم، دین یې خواهشات دی. نو دین ځان د دین تابع کول پکار دي. دین به د خپل ځان نه تابع کړي، دې ته خواهش وایي چې څنګه ته غواړې هغه شانته په دین عمل وکړي، داسې نه ده. دین چې څنګه غواړي هغه شانته به ځان جوړوي. نو الله دا خبره کوي دې دپاره چې نشي د خلکو په تاسو باندې حجت او دلیل الا الذین ظلموا منهم، مگر هغه کسان چې ظلم یې کړی دی په دوی کې، فلا تخشوهم، نو مه یېرېږئ د دوی نه. ظلموا منهم نه مراد څوک دي؟ مشرکین دي، د قریشو د مکې چې کوم مشرکین. مه یېرېږئ د دوی نه، واخشوني، ویېرېږئ زما نه. ولأتم نعمتي علیکم، او د دې دپاره چې زه پوره کړم نعمت زما په تاسو باندې. ولعلکم تهتدون، او د دې دپاره چې تاسو په هدایت باندې روان شئ، په نیغه لار روان شئ. دې ته هدایت وایي. زم دې دپاره دا کار کوم، الله وایي چې زه خپل نعمتونه په تاسو پوره کوم، او دې سره د دین پورهوالی راځي چې بس دغه کعبه پاتې وه چې کعبې ته مخ کړي، نور دین مې پوره کړی دی، او دغه کعبې ته مخ کولو دې سره ستاسو دین پوره کېږي. الله وایي دا نعمت هم د باندې پوره کوم، او د دې دپاره چې تاسو په نیغه لار روان شئ. کوم امتونه چې ګمراه شوي دي هغه یې هم ګمراه شوي دي، خو ما تاسو خاص کړي د هدایت دپاره، د خپل عبادت دپاره، او د دې دپاره چې زه خپل دا نعمتونه په تاسو پوره کړم. نو د الله ډېر نعمتونه دي په موږ باندې، او الله دې دغسې دا نعمتونه په موږ باندې لري. کما ارسلنا فیکم رسولا، لکه څنګه چې لېږلی موږ په تاسو کې رسول، منکم ستاسو نه. اوس الله نور نعمتونه په خپلو بندګانو ذکر کوي، نعمتونه ذکر کوي الله په خپلو بندګانو، او بار بار یې ورته رایادوي. ورته وایي ګوره دا څومره غټ نعمت دی چې په تاسو کې ما پیغمبر راولېږل. الله وایي منکم، ستاسو د جنس نه، یعنې انسان دی، بشر دی. دا بعضې ځوانان وایي پیغمبر چې دی دا بشر نه دی، انسان نه دی. نور دی خو هغه دغه صفت دی، رڼا ده خو دا دغه صفت دی، ذات دغه نور نه دی، هغه بشر دی، انسان دی، او صفت نور دی. دې کې فرق پکار دی. یتلو علیکم آیاتنا، لولي په تاسو باندې زما آیاتونه. د رسول کار دا دی چې خلکو ته به د الله احکامات بیانوي. ویزکیکم، او پاکوي به تاسو لره. ویعلمکم الکتاب والحکمه، او ښیي به تاسو ته کتاب او سنت. د دې مخکې تفسیر تیر شوی. ویعلمکم، او ښیي به تاسو ته ما لم تکونوا تعلمون، چې نه وئ تاسو په هغې باندې پوهېدونکي، تاسو ته پته نه وه، د دین احکامات تاسو ته بیانوي. فاذکروني اذکرکم، نو یادوئ ما لره زه به تاسو یادوم. واشکروا لی، شکر وباسئ زما. ولا تکفرون، او ناشکري مه کوئ. الله بار بار نعمتونه کړي دي، د الله بار بار شکر پکار دی. او الله وایي چې څومره شکر وباسئ سې زیاتوم. لئن شکرتم لازیدنکم، څومره چې شکر وباسئ الله به نورم نعمت ډېروي. او دا چې هر وخت دې په دې خوله کې دا نش کېنولی که نه، نشته دی، دا شی نشته دی، او دا نشته دی، دې به الله رښتیا نش کوي د دې په لاس. او دا سړی چې وایي دا همیشه شکایتونه کوي که نه، چې یاره ورځ مې نه ده روانه، او داسې دی او هغه دی او کار مې نشته، د دې سړي بیا الله ورځ هم نه روانوي. دا همیشه هم دغه افسوسونه کوي، اسویلي کوي، بس د بل کار نه وي. یو سره کښېني په خېټه کې له ډوډۍ وچوي. نو دا د بعضې خلکو کاري. نو د الله شکر په کار دی، په هر وخت کې شکر وباسه. دا چې دا غټې غټې سترګې یې درکړي دي، او په وجود باندې روغ او صحت یې درکړی دی، دا څومره غټ نعمت دی. د دې نعمت ته شکریا ادا کولی شي، د یو سترګې شکریا ادا کولی شي، چېرته ادا کولی شو؟ دا تپوس د هغه چا نه وکړه چې د هغې سره دا نعمت نشته. ړوند له ورشه، ړوند وایي څه غواړي؟ دوه سترګې غواړي، نور هېڅ هم نه غواړي. خو چا سره چې نعمتونه یې ایسته ورک شي دي، ډېر نعمت چې په چا کې چا باندې الله وکړي، دی به یې حیران یي چې زه اوس څه ووایم. نو سبحان الله، انسان چې دی دا نه مړېږي، د خاورې نه پیدا دی خو دا به په خاوره مړېږي.
ځان کې قناعت پیدا کول پکار دي. الله وایي زما شکر وباسئ او ناشکري مه کوئ. ناشکري هېڅکله هم نه ده پکار، شکر وباسئ هر وخت. او الله وایي حدیث کې دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله چې کله په بنده باندې نعمت وکړي نو دا خو ښیي چې د دې نعمت د اثر په دې بنده وګوري. بعضې خلک ډېر مالداره به وي که نه، نو خو که واسکټ ته وګورئ نو ته به وایې چې دا د 40 کالو مخکنی واسکټ دی. لږ ځان باندې ګوتې وال غواړي که نه، څنګه چې د باندې الله نعمت کړی دی لږ به یې ښکاره کړې خلکو ته به یې ښکاره کړې. د الله نعمت دی که نه، خلکو ته به یې ښکاره کړې. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، استعینوا بالصبر والصلاة، مدد طلب کوئ په صبر او په مونځ. کله چې الله د شکر بیان وکړه په بندګانو، شکر کوئ، اوس ورته الله نور صفتونه بیان چې ګوره مونځ هم کوئ او صبر هم کوئ. صبر کوئ، دا اوچت نعمتونه دي. صبر ډېر اوچت نعمت دی. صبر په څه باندې کېږي؟ یو صبر دی د ګناه نه، هسې نه چې ګناه راشي او بیا بریک نه نیسئ. صبر دې ته وایي چې ته د ګناه سره مخامخ شي او ګناه پرېږدې، دې ته وایي. دې ته متقیم وایي. او چې د جومات په ګوټ کې ناست نه هلته ګناه څه کوي؟ ته داسې بازار ته وځه بیا به ستا پته ولګي که نه چې ستا کې څونه تقوا ده. د ګناه سره چې ته مخامخ شو صبر دې وکړو، دې ته صبر وایي، دې ته تقوا وایي. او بل صبر چې دی په طاعت باندې دی، د الله په بندګي، لکه مثلا مونځ صبر غواړي که نه، دین کارونه کول لا صبر غواړي، د الله په لاره کې جهاد کول لا صبر غواړي. داسې عظیم کارونه چې هغه صبر ته ضرورت لري. درس ته کېناستل لاس آسان کار دی؟ آسان نه دی که نه. آسان وي راځی به اوس ډک وي دی خلکو نه، خو ګران دی که نه. او بل صبر چې دی په مصائبو او په نوائبو، مصیبتونه چې راځي په انسان باندې تقدیري چې الله کوم لیکلي دي، څوک دی وفات کېږي، قریب دی وفات کېږي، مور پلار ورور خویندې ملګري دوستان، په دې باندې به صبر کوي، دې ته صبر وایي. او په هر وخت کې د مؤمن خیر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي په هر حالات کې د مؤمن دپاره خیر دی. ان اصابته سراء فشکر فکان خیر الله، خوشحالي ورته ورسېده او صبر یې وکړه، دې کې دی د خیر. وان اصابته ضراء فصبر فکان خیر الله، او که مصیبت ورته ورسېد او د صبر وکړه نو په دې کې د ده دپاره خیر. په هر وخت کې بل حدیث کې راځي وایي دا صرف د مؤمن دپاره دي، کافر دپاره دا نشته. په کافر هم راځي دا مصیبتونه، او هغې هم خلک مري. ان تکونو تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. الله وایي که تاسو ته تکلیف رسي درد، نو دا کافر هم دقسې دردمند کېږي لکه تاسو چې درمند کېږي، هغې ته هم درد رسي، والله هغې له اجر نه ورکوي. ان الله مع الصابرین، یقینا الله ملګری دی د صبر کوونکو. صبر کوونکو دا صفت بس دی، الله د هغې مدد کوي، ملګرتوب یې کوي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، او مو وایي تاسو د هغه چا باره کې چې وژلی شوي دي په لار د الله کې مړي، عام مړي دی مه ګڼئ. دا بله خبره الله ذکر کوي چې کله غزوه بدر وشوه، 14 کسان صحابه کرام شهیدان شو. دوی وایي چې دا خو مړه شو، بس د نعمتونه او دنیا نه لاړ. د منافقانو خلکو هم دا خبرې، مؤمن صحابه کرام چې به شهیدان شو، فزت ورب الکعبه، وایي اوس کامیاب شوم چې زه شهید شوم. ځکه چې دا اوچت مقام دی، الله د هر سړی دې ته نه رسي، هر چا له الله نه ورکوي د شهادت مقام، دا هر سړي له الله نه ورکوي. هغوی به وایي مونږ کامیاب شو. منافقانو به څه ویل؟ مړه وایي دنیا دې پاتې شوه او دومره ښه ژوند دی. دا د منافقانو صفتونه دي. دنیا ته لاړه، ضایع کړو، قمه کړو، ځان یې تباه او برباد کړ، ساده ووایي. نو الله وایي د هغه خلکو باره کې دا مه وایو چې دا عام مړي دي. نو مړه خو دي که نه، چې مړه نه وی نو په دې باندې جنازه به نه کښې، دا بې ښخېدل مرګ دی. خو دا داسې مرګ دی چې موږ ته یې پته نشته، دا برزخي مرګ دی، دا عفوا دا برزخي ژوند دی چې الله دی له په قبر کې څنګه ژوند ورکړی دی، په دې باندې موږ او تاسو نه پوهېږو. بل احیاء، بلکې دی ژوندي دي، ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو نه پوهېږئ، هغې په ژوند باندې تاسو نه پوهېږئ. خو دا مطلب نه دی چې دی ژوندي دي او دنیا ته شهدا راځي. بعضې خلک داسې وایي، او روحونه یې راځي او
مونږ سره خبرې کوي او یا دا وایي وغه وایي داسې نشته. بل د شهید باره کې شهید ویلی شي او سره د انشاءالله داسې مطلق د چا باره کې نشي ویلی چې دا شهید شو، ځکه داسې خلک هم دا چې هغه په جهاد کې مړه شي او شهیدان نه وي څنګه هغې بل مقصد یي. اوس یو سړی دی د غیرت د وجې نه راووته او یا د وطنیت د وجې نه راووت په یو ځای کې مړ شو. سیرت کې ما تاسو ډېر واقعي ذکر کړي دي، واقعي مخې ته راغلي. دغه کسان څه دي؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم د هغې ګواهي ورکړې چې دا شهیدان نه دي، ځکه وایي دا د اعلاء کلمت الله دپاره نه دي راوتي چې د الله کلمه اوچته شي. نو شهید مطلق چاته نشي ویلی، شهید ویلی شي خو انشاءالله زمونږ د الله نه دا امید دی چې دا به شهید د الله په لاره. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم وایي، هغه اوږد تفصیل ذکر کړی دی مسله کې. هغه هم وایي چې موږ شهید ته د شهید د دې وجې نه ویو موږ به ښه ګمان کوو په دې باندې، ځکه یو سړی چې د الله په لاره کې ځان قربان کړي او هر څه دنیا او مال او بچي او هر څه شاته پرېږدي، الله خو قدردان ذات دی، په الله به ښه ګمان کوو او امید دا دی چې الله دې جنت ته رسولی. ولنبلونکم بشیء او خامخا امتحان کوو موږ په تاسو باندې په یو شي، یو معمولي شي، من الخوف د یېرې نه، والجوع او د ولږې نه، ونقص من الاموال او کموالې د مالونو، والانفس او د نفسونو، والثمرات او د میوو، وبشر الصابرین او زیری ورکا صبر کوونکو ته. الله وی زه په مؤمن باندې امتحان کوم، د امتحان پې زه د دې وجې نه کوم چې دا صبر وکړي او چې صبر یې وکړو بیا له اجر ورکوم، او دا د الله طریقه ده، بغیر د امتحان نه الله څوک نه پرېږدي. امتحان په هر چا باندې، خاص کر په مؤمنانو باندې. او امتحان دې کې ډېر حکمتونه پراته دي د الله. کله فاسقان مجرمان د مؤمنانو نه جدا کوي، منافقان د مسلمانانو نه جدا کوي، او کله د مؤمن دا امتحان چې دی دا ازمایي الله چې دا څومره امتحان دی، د څومره صبر کولی شي، او یا ولې د آخرت درجې اوچتوي، یا څه بعضې خطاګانې د دې نه شوي، د دې د وجې نه امتحان راځي. الله یې تنبیه ورکوي دی، خبرداری ورکوي چې ګوره دا کارونه صحیح نه دي، نو د دې وجې نه امتحانات راځي. الله وایي دا امتحانات راځي کله ولږ راشي، لکه غریبي فقر راشي، پیسې نه وي، او کله څوک وفات شي، لکه ملګري دوستان خپلوان دا وفات شي، کموالی راشي که نه، کموالی راشي دا یو امتحان دی. غمونه راشي په سړي باندې، دا غمونه انسان خرابوي. نږدې خلک چې د وفات شي دا سړی خرابوي، غمجن کوي، دا امتحان. والثمرات او کله میوې نه کېږي، باغونو کې فصلونه دې خرابېږي، دا هم امتحان. الله وایي هغه خلکو له زیری ورکه چې هغوی صبر کوي. دا څوک دي صبرناک خلک؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، هغه کسان چې ورسیږي هغوی ته مصیبت، قالوا انا لله، دی وی یقینا من خاص د الله یو، و انا الیه راجعون، او یقینا من خاص د الله ته واپس کیدونکي یو. اولئک علیهم صلوات من ربهم، دغه کسان په دې باندې ثنا ده د رب د طرفه د دوی. ثنا یعنی شاباسۍ دی، افرین دی په دې باندې، الله په دې افرین وایي داسې خلکو چې صبر کوي په دې وخت. ورحمة او رحمت دی. واولئک هم المهتدون، او همدغه خلک دی په هدایت دي، دی هدایت والا خلک او نیغه لاره دی موندلې ده. ان الصفا والمروة من شعائر الله، یقینا صفا او مروه دا د نښو د دین د الله دي. صفا او مروه د نښو د دین د الله دي. دا دې ځای کې دا خبر الله د دې وجې نه ذکر کړه چې بعضو صحابه کرامو باندې دا خبره اشکال ورته واقع شو چې دا صفا او مروه چې دي په دې د خو جاهلیت والا او بدل ته طواف کوو، د دې نه ګرځېده را ګرځېده به، او چې موږ هم طواف کوو نو بیا خو موږ د هغې په شان ته. نو د دې وجې نه الله عز وجل دا آیت نازل کړو چې نه، دا د الله د دین د نښو نه دوه نښې، او یا دا چې بعضې حرامو باندې دا خبره مشکله شوه چې دا صفا او مروه کې چې دی که نه، نو یو کې نائلو او بل کې څو وصافو، د دوه کسانو واقعه تاسو ته یاده ده.
نو دا دلته دواړه پراته دي او موږ دلته طوافونه کوو، نو دا طواف کول به څنګه وي؟ الله د آیات نازل کړي چې نه، دا خبره نه ده. صفا او مروه د الله د دین د نښو نه نښې دي. فمن حج البیت، چا چې قصد کړی د بیت الله، او اعتمر یا عمره کوي، حج ته راځي او عمرې ته، فلا جناح علیه، نشته ګناه په ده باندې، ان یطوف بهما، چې لاړ شي راشي د دې په منځ کې طواف وکړي. ومن تطوع خیرا، او چا چې وکړه کار د نیکۍ، فإن الله شاکر علیم، یقینا الله دې قدردان ستاسو د عملونو او علیم ښه پوهی دی. الله به تاسو له د اعمالو بدله درکړي تاسو چې کوم عملونه کوئ. ان الذين يكتمون ما انزلنا، یقینا هغه کسان چې پټوي هغه څه چې ما نازل کړي دي، من البینات، د واضح دلایلنا، والهدى، او د هدایتنا. دا اوس بل وعید دی د دې خلکو لپاره چې ګوره ما دین راولېږه، صحیح دین، صفا سوچه دین، دوی بیا هم د هغې دین تابعداري نه کوله، دین یې پټوو، بل هم بیا عمل نه کوو او د خلکو نه هم پټوو. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، وروسته د هغې نه چې ښه واضح بیان کړی مونږ خلکو ته په کتاب کې. اولئک یلعنهم الله، دغه خلک لعنت کوي الله په دوی باندې، ویلعنهم اللاعنون، او لعنت کوي په دوی باندې لعنت ویونکي، په دوی باندې لعنت وی لعنت ویونکي. الا الذین تابوا، مگر هغه کسان چې توبې ویست، واصلحوا، او اصلاح د خپل عمل وکړ، وبینوا، او بیان یې وکړو، فاولئک اتوب علیهم، نو دغه کسان زه مهرباني کوم په هغې، توبه وله قبلوم. یو سړی دی چې هغه دا کارونه وکړه، خو بیا یې څه وکړه؟ اول یې توبه ویسته، بیا د خپل عمل اصلاح وکړه، او بیا یې بیان وکړو. دې ته د عالم توبه وایي، او د امي توبه وایي که نه، توبه وباسه، عمل ټیک کړه. عالم توبه بیا داسې نه ده، بیان به هم کې خلکو ته. فاولئک اتوب علیهم، الله وایي زه مهرباني کوم په هغې باندې، توبې قبلوم. وانا التواب الرحیم، او یقینا زه توبه قبلونکې بې حده مهربان یم، رحم کوونکی یم. ان الذین کفروا، یقینا هغه کسان چې کافر دي، وماتوا، او مړه شوي دي، وهم کفار، او په حال د دې کې چې دوی کافر وو. اولئک علیهم، دغه کسان په دوی باندې لعنت الله، لعنت د الله دی، والملائکة، او د ملائکو دی، والناس اجمعین، او د ټولو خلقو دی. خالدین فیها، همیشه به دی په دې جهنم کې. لا یخفف عنهم العذاب، نه به شي سپکولی د دوی نه عذاب به د دوی نه سپک نه کړی شي په قیامت کې. ولا هم ینظرون، او نه به دوی ته مهلت ورکولی شي. الله وایي هېڅ قسم کمی به د دې خلکو سره نشي کېدی، هېڅ قسم اسانی به د دې سره نشي کېدلی. وإلهکم اله واحد، او اله ستاسو معبود ستاسو یو معبود دی. اوس الله عزوجل د خپل الوهیت باره کې اله او د بندګۍ حقدار یو ذات دی، د توحید بیان کوي. لا اله الا هو، نشته دی بل اله مگر دغه یو الله دی. الرحمن، چې عام مهربان دی، الرحیم، خاص رحم کوونکی دی. اوس په دې دعوه باندې الله دلایل ذکر کوي، په دې دعوه چې الله عزوجل ولی اله دی، الله دلایل ذکر کوي. ان فی خلق السماوات والارض، یقینا په پیدایش د اسمانونو د ځمکو کې، واختلاف اللیل والنهار، او په بدلیدو را بدلیدو د شپې او د ورځې کې. دا پیدایش د اسمانونو د ځمکو بغیر د اله نه کېږي. څه طریقې سره الله اسمانونه ځمکې ودرولي دي، شپې ورځې راولي، کله شپه کله ورځ. والفلک التي تجري في البحر، او هغه کشتۍ چې هغه روانې په بحر کې. بما ينفع الناس، په هغه څه چې فایده رسوي خلکو ته. وما انزل الله، او هغه چې را لېږلي دي الله من السماء، د اسمان نه، من ماء اوبه، فاحیا به الارض بعد موتها، نو را ژوندی کوي په هغې سره ځمکه وروسته د مرګ. یعنې ځمکه وچه شي، الله باران وکړي، چې کله باران وکړي دا ځمکه را ژوندی شي، نو راشنه شي دا ځمکه. وبث فیها من کل دابه، او خواره کړي الله په دې کې هر قسم زناور، زنده سر. وګورئ په ځمکه کې څومره زناور اوسېږي،
دا ټول د الله د قدرت نښې دي کنه. وتصریف الریاح او اوړېدل راوړېدل د بادونو، والسحاب او د وریځ، المسخر بین السماء والارض چې راځوړنده شوې ده په مابین د اسمان او د ځمکه کې، لآیات لقوم یعقلون دا نښې دي دا قوم دپاره چې د عقل نه کار اخلي. دا نښې کافي دي که نه د الله په قدرت باندې چې څه طریقې سره الله دا نظام چلوي، او دا خلک بیا هم دې ته نه ګوري، بیا هم ګرځي او د الله نه ماسوا د نورو شیونو عبادت کوي او بندګي کوي. بندګي د چا حق دی؟ دا هغه ذات حق دی چې دا نظام چلوي په دې طریقه باندې. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، او بعضې د خلکو نه هغه څوک دي چې نیسي بغیر د الله نه نور معبودان. دا اوس حالات د مشرکانو الله بیانوي په دنیا کې او بیا په آخرت کې. د الله نه ماسوا څه کوي؟ نور خلک نیسي او د هغې سره مینه کوي، لکه څنګه چې مؤمنان د الله سره مینه کوي، خو بیا په قیامت کې به څه وي؟ دغه مینه به دغسې پاتې شي، دې له فایده ورکړي. الله وایي نه، بیا به د یو بل نه بېزاري کوي، یو بل نه به جدا کېږي په قیامت کې. ومن الناس، او بعضې د خلقونه، من هغه څوک دي یتخذو چې نیسي من دون الله سوا د الله نه اندادا شریکان، یحبونهم مینه کوي د دوی سره که حب الله، لکه شان د مینې د الله. یا خدا دی چې دوی د الله سره مینه کوي، او څنګه مینه چې د الله سره کوي دقسې د شریکانو سره هم کوي. نو د دې وجې نه هم دا شرک دی. او یا دا ده چې مؤمنان چې څنګه د الله سره مینه کوي داسې دوی د خپلو معبودانو سره مینه کوي. والذین آمنوا اشد حبا لله، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی دوی سخته مینه کوي د الله سره، ځکه دا مینه د دې وجې نه کېږي چې ته خپل معبود وپېژنې. کله چې د الله وپېژنې بیا به ورسره ډېره مینه کوي. او څوک چې الله څومره پېژني دغه عمره مقدار کې دی د الله سره مینه کوي. نو مؤمنان الله پېژني ځکه د الله سره ډېره مینه کوي، ځکه په الله باندې توکل کوي، الله ته ځان نږدې کوي، د الله عبادت کوي، د الله سره شریک نه ګرځوي، او په ټولو کارونو کې الله ته توجه کوي. څه وجې نه چې دی الله پېژني. مشرکان هم داسې خو نه دي. ولو یرى الذین ظلموا، او که چېرته ویني هغه کسان چې ظالمان دي، اذ يرون العذاب، که چېرته ویني تا کسان چې ظالمان، ویني هغه کسان چې ظالمان دي، اذ يرون العذاب، چې کله ویني دی عذاب لره، دی به څه وایي په دغه وخت چې عذاب یې ولیدو. او دا ورته پته ولګېده چې اوس الله را باندې د عذاب نازلوي. ان القوة لله جميعا، یقینا قوت او طاقت خاص د الله دپاره دی ټول. وان الله شدید العذاب، او یقینا الله سخت عذاب والا دی. اوس د دې حال بیانوي په آخرت کې. اذ تبرأ الذین اتبعوا، کله چې جدا شي هغه کسان چې تابعداري کړې شوې ده، من الذین اتبعوا، د هغه کسانو نه چې تابعداري وله کړې ده. کله قیامت کې یو بل سره مخامخ شي، یو بل نه به جداوالی بېزاري به اختیار. ورأوا العذاب، او دوی ویني عذاب، قیامت کې عذاب ویني، اوس خو خلاصېدی نشته. وتقطعت بهم الاسباب، او ختم شي په دوی باندې اسباب، هغه رابطې هر څه ختم شي، عذاب مخامخ د الله ویني. بیا هر یو په خپل غم کې. وقال الذين اتبعوا، وی هغه کسان چې تابعداري کړې ده، لو ان لنا کرة، که چېرته شي زمونږ دپاره واپسي دنیا ته، فنتبرأ منهم، نو موږ به جدا شو د دوی نه، کما تبرؤوا منا، لکه څنګه چې دوی جدا شوي دي زمونږ نه. څنګه چې دوی زمونږ نه بېزاره شو په دنیا کې، به موږ دقسې بېزاره شو. دا خو موږ ته پته نه وه. موږ ویل چې دوی به موږ د الله د عذاب نه خلاصوي، او دوی سره به ډېر طاقت او قوت وي، دوی خو زمونږ نه پټېږي دلته. كذلك يريهم الله أعمالهم، او دقه شانت الله ښیي دوی ته اعمال د دوی، حسرات علیهم، د وجې د افسوسونو نه په دوی باندې. وما هم بخارجین من النار، او ندی دی وتونکي د اور نه، الله به اور ته بوځي. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا، ای خلکو خورئ د هغه څه نه چې په ځمکه کې دي حلال طیبا پاک. کله چې الله عز وجل د توحید بیان وکړ او دا خبره ذکر کړه چې الله خالق دی، الله رازق دی د ټولو مخلوقاتو، نو اوس الله نعمت ذکر کوي خلکو ته چې ګوره الله دلته څه پیدا کړي دي په دې ځمکه کې، دا ټول مباح او ستاسو لپاره دي، او پاک شیونه
ستاسو لپاره دي دا خورئ. ولا تتبعوا او مور پسې کېږئ خطوات الشیطان په قدمونو د شیطان پسې. شیطان قدمونو پسې مزئ. هر معصیه ته وایي، هر ګناه ته څه وایي؟ خطوات د شیطان. شیطان قدم چې څه تاسو د شیطان امر کوي هغې پسې مزئ. انه لکم عدو مبین، یقینا دا شیطان دی ستاسو دپاره دشمن ښکاره. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقینا دا شیطان حکم کوي تاسو ته په بدۍ والفحشاء او په بېحیایۍ باندې. څومره بد کارونه دي شیطان انسان ته په هغې باندې حکم کوي چې دا وکړه. او بېحیایۍ طرف ته دعوت کوي. شیطان همیشه کوشش دا دی چې انسان بېحیا کړي. وان تقولوا علی الله، او دا چې تاسو وایي په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ. واذا قیل لهم، کله چې وویلی شي دوی ته اتبعوا تابعداري وکئ ما انزل الله، د هغه څه چې رالیږلي دي الله. دا الله حال بیانوي د دې مشرکانو، دا مقلدین مشرکان دي چې دوی ته الله وحی نازل کړه. الله ورته دا خبرې ومنې دی وایي نه مونږ خو پلار نیکه پسې روان یو، د هغې دین مونږ چېرته پرېږدو. حق دین زمونږ دین دی چې کوم زمونږ پلار او نیکه پسې روان. او دا د بعضې خلکو حالات دی. ته قرآن حدیث پسې روان شوی نه وایي زما خپل مذهب شته او داسې کلک یې رانیولی دا مذهب. امامان خو په دین کې دنیا امامان دي، په شمار یې نو په شمار کې نه راځي. خو په مشهور چې کوم څلور امامان دي د دې دا مذهبونه رایج شوي دي په دنیا کې. نور دنیا امامان دي، امام بخاري، امام مسلم، امام ترمذي، ابو داود، ابن ماجه، امام اوزاعي، او د دنیا امامان. کله چې دوی ته وویلی شي تابعداري وکړي د هغه څه چې الله رالیږلي دي. قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، بلکې مونږ تابعداري کوو زو په هغه څه پسې چې موندلي دي مونږ په هغې باندې خپل مشران. څوک به وایي چې دا مشران مې په هدایت ځکه پسې روان دي که نه. الله وی اولو کان آباؤهم، اگر کئی پلاران د دوی لا یعقلون شیئا چې نه پوهېده په څه شي باندې، ولا یهتدون او نه په سمه نیغه لار روان، نه پکې عقل او نه په نیغه لار روان. نو داسې خلق پسې تاسو روان وئ سمه لار به ومومئ. ومثل الذین کفروا، مثال د هغه کسانو چې کافران دي، کمثل الذي ینعق، شان د هغه سړي دی چې اواز کوي، خپلو ګډو بیزو ته اواز کوي. الله د دې مثال ورکړی دی د دې کافرو. بما په هغه څه باندې لا یسمعو چې ناوري الا دعاء، مگر چغه اواز چغه ونداء او اواز. سمون دی کاڼه دي، بکمون ګونګیان دي، چاړاګان دي، عمیون ړانده دي، فهم لا یعقلون، نو دی د عقل نه کار نه اخلي. هسې یو سړی چې دی ته هغه چغې وایي ګډو بیزو ته، نه هغې اوري نه اوري که نه، صرف هغه اواز اوري چې دومره پوهېږي چې دی کس راته اواز وکړو، د دې طرف نه اواز راغی، په دې پوهېږي. نور خو که ته څه وایې هغې ته نه اوري. نو دقسې دا مشرکان هم دي چې دی نه پوهېږي په دې خبره او د عقل نه هم کار نه اخلي. د مشرکانو حالت، یعنی الله دلته د مشرک مثال د حیوان سره ورکړی دی، زناورو سره چې دا زناور دي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والاو، کلوا من طیبات، خورئ د پاک هغه شیونو نه، ما رزقناکم چې ما درکړي تاسو ته، واشکروا لله، شکر وباسئ د الله، ان کنتم ایاه تعبدون، که چېرته یې تاسو خاص د الله بندګي کوونکي، خاص د الله عبادت کوئ. الله اوس مؤمنانو ته وایي چې الله کوم حلال رزق درکړی دی مباح نو هغه خوړلی شئ، خورئ هغه او شکر د الله په هغې باندې وباسئ. انما حرم علیکم المیتة، یقینا حرام کړي دي الله په تاسو باندې څه؟ المیتة، مرداره. اوس دا محرمات الله بیانوي څلور، والدم او وینه، ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر، وما اهل به لغیر الله، او هغه چې اواز پورته کړی شي په هغې سره د غیر الله دپاره. دا څلور محرمات دي، مرداره، وینه چې بهیدونکي د حیوان، او د خنزیر غوښه، او هغه چې د غیر الله دپاره پې اواز اوچت شي، یعنې په دې درګاهونو کې او په دې مزارونو کې هر یو شی چې دی، صرف دا ذبیحه نه ده چې حیوان دی او دا ذبح شي، هر یو شی، مالګې دي، چینی ده، تیل دي، هر څه چې دي دا په دې مزارونو کې چې پراته وي چې د غیر الله دپاره په هغې باندې نظر وشي، غیر الله ته نظر شي، دا حرام دي دا ټول.
فمن اضطر نو څوک چې مجبور شو غیر باغ چې نه دی طلب کوونکی د خون ولا عاد او نه دی تجاوز کوونکی زیاتی کوونکی فلا اثم علی نشته دی ګناه په یو سړی دی مري دی ولګېد او خنزیر غوښې پیدا کړه نو دا خوړی شي وغیر باغ ولا عاد فلا اثم علی ګناه نشته په ده ان الله غفور رحیم یقینا الله بخنه کوونکی مهربانه دی ان الذين يكتمون یقینا هغه کسان چې پټوي اوس الله د یهودو ذنب بیانوي بدي چې یهود هغه خلک دي چې د الله خبرې پټوي او هغه خبرې پټوي چې کوم په تورات کې دي لکه اوس د محمد رسول الله صفتونه شو دی دا پټوي په دې تورات کې دا خبره شته چې یو نبی به راځي او دا صفات دي نو الله د دې دا بدي بیانوي ان الذين یقینا هغه کسان یکتمون چې پټوي ما انزل الله هغه چې نازل کړي دي الله من الكتاب د کتابنا ويشترون به ثمنا قليلا او اخلي په دې باندې دنیا لگا فایده لگا اولئک هم دغه کسان ما یاکلون فی بطونهم ناچي دی په خپل خېټو کې الا النار مگر اور ولا يكلمهم الله يوم القيامه او خبري بونکی د دې سره الله په ورځ د قیامت ولا يزكيهم او نبا پاک دی لرا ولهم عذاب أليم او د دې لپاره عذاب دردناک دی اولئک الذين دا هغه کسان دي اشتروا الضلاله چې غستې د ګمراهي بالهدى په هدایت باندې والعذاب بالمغفره او عذاب بمغفرت فما اصبرهم على النار نو سر ډېر صبر کوونکي دي دی په اور باندې څومره غټ صبرناک دي دی پر اور څنګه صبر کوي دی ذلك بأن الله ولي الله دخل غور دبوزي ځکه په دې وجه باندې بأن الله یقینا الله نزل الكتاب نازل کړی دی کتاب را لګلی دی بالحق په حق باندې وان الذين اختلفوا في الكتاب او یقین هغه کسان چې اختلاف یې کړی دی په دې کتاب کې لفي شقاق بعید خامخا دوی په اختلاف کې دي لري ډېر په لري اختلاف کې دي چې دی په دې کتاب کې اختلاف کوي ليس البر ان تولوا وجوهكم ندني کی چې تاسو واړوي مخونه خپل قبل المشرق په طرف د مشرق والمغرب او د مغرب دی آیت کې ډېر عظیم فواید پراته دي کله چې الله عز وجل مؤمنانو ته امر وکړو چې کعبه ته مخ واړوي او د بیت المقدس نه مخ چرته واړوي کعبه ته نو په بعضې مسلمانانو باندې دا ګران شو مؤمنانو باندې ځکه دا یو قسم رواج مو دغه ډېر وخت هغه طرف ته مونځ کو او ګران شو پې الله ته وګوره دا صرف نیکي نه ده چې مخ کم طرف ته واړی صرف دا نیکي ده نه د نیکي نور هم ډېر کارونه شته هغه کول دي بعضې خلک دین چې د یو شی راونیسي هغې ته دین وایي بیا ورته نور څه دین نه ښکاري نو دین داسې نه دی چې په یو خبره کې به دیني او د دین یو شعبه راونیسي او هغې ته نښتې دین هغه دی چې په ټول دین باندې عمل وکړي ادخلوا فی السلم کافه ټول دین کې ځان دننه کوي نو نیکي الله د نیکۍ کارونه ښیي ولکن البر لیکن نیکي چې ده دې کې د نیکي احکام انواع الله بیانوي په دې ځای کې د نیکي انواع څه د نیکي من آمن بالله چا چې ایمان راوړو په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت الله باندې ایمان دې د نیکي وینا عقیده دې جوړه شو آخرت په ورځ د ایمان والملائکة او په ملائکو والکتاب او په کتابونو دا اسم جنس دی ته وایي مطلب دا دی چې ټول آسماني کتابونو ته شامل دی چې څومره په انبیاو باندې رالیږلی شوي دي چې آخري کتاب قرآن کریم دی چې دا ټول مخکني کتابونه منسوخ کړي والنبیین او په پیغمبرانو باندې چې څومره پیغمبران دي په ټولو باندې ایمان راوړل وآت المال او ورکوي مال على حبه سره د مینې د دې یعنې د ایمان سره د مینه کوي او بیا هم د الله په لاره کې ورکوي او دا افضله صدقه ده که نه افضل صدقه هم دا ده چې ته د مال سره مینه کې او دغه مال ورکړي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نیکي هم دغه ده چې هغه شی چې ته ورسره مینه کې دا نه چې ستا نه بس کپړې دې زړې شوي دی ورکړه یا یو شی دغه ستا په فایده کې نه راځي بس د الله په لاره کې ورکړه نه کوم شی چې ته ورسره مینه کې او وقت ورکړي د الله په لاره کې دغې ته نیکي وایي على حبه دې ته وایي ذوي القربا خپل خپلوانو ته قرابات دې ته
پیسې ورکول، صدقې کول په هغې باندې، زکات ورکول، دا ښه خبره ده. او حدیث کې راځي چې په مسکین باندې صدقه چې ده دا یو صدقه ده، او په خپلوان باندې قریب باندې صدقه کول دا دوه دي. یو دا دی چې صدقه دې وکړه د دې اجر الله درکوي، او دویم څه دی؟ ولولي ده. دا غټه خبره ده، ولولي ساتل ډېره غټه خبره. والیتامه او په یتیمانانو باندې، ځکه یتیمانان هم داسې چې د هغې کسب نه وي، لارې وفات شي، صغار وړی چې بلوغ ته نه یې رسېدلی، او داسې نه چې د 50-60 کالو سړی وایي چې یتیم یم، په هغې باندې نشته دی. حدیث کې هم راځي که نه چې د بلوغ نه وروسته یتیموالی نشته، یتیموالی ختمیږي هغې سره. او یتیم سره چې ښه کیې که نه، دې سره د انسان زړه نرمېږي. دا په هغه کارونو کې دی چې د یتیم په سر لاس راکاږي، دې سره انسان زړه نرمېږي. زړه دې سخت وي، یتیم په سر لاس راکړه، هغې باندې شفقت وکړه، رحم پرې وکړه، ځکه چې د دې د سر د راښکلو نشته څوک، او د چا چې د سر د راښکلو څوک نه وي او ته په هغې لاس کړې په سر، نو دا کار الله ته ډېر خوښ دی. یتیمانانو سره ښه کوئ، هغې مرسته کوئ، د هغې خیال ساتئ، ګورئ په دې محل کې، په خپل خپلوانو کې ګورئ. کوم ځای کې چې یتیم نو کوشش کوئ چې هغې ته یو فایده ورته ورسوئ، د هغې تربیت وکړئ، څه ناڅه هغې تربیت په لاس کې واخلئ، یو څه ناڅه خرچه په هغې باندې وکړئ. والمساکین او مسکینان، مسکین هم هغې ته وایي چې هغه څه نه وي، خرچه ورسره نه وي، پیزارې نه وي، کپړې نه وي، خوراک یې نه وي، دې ته مسکین وایي. د دې سره مرسته کول دا نیکي ده. وابن السبیل او مسافر، وابن السبیل مسافر ته وایي، مسافر سړی د کوره راوتی څه نه وي ورسره، دې سره نیکي کول. والسائلین او سوال کوونکي، سوال کوونکي هغه کسان دي چې هغه ځان پیش کوي صدقاتو ته، زکاتونو ته ځان پیش کوي، هغې له یې ورکوئ. وفي الرقاب او په ازادولو د غلامانو کې، سټونو کې، هغه غلامان چې هغه مکاتب وي، دې ته مکاتب وایي، د خپل مالک سره خبره کړي چې دومره وخت ستا پیسې در کوم، ته به ما ازادې، نو دې له پیسې ورکړي چې د ازاد شي د غلامان. واقام الصلاة او پابندي د منځونو، وآت الزکا ورکوي زکات، والموفون بعهدهم او پوروالی کوي په خپلو وعدو باندې، اذا عاهدو کله چې واده وکړي. مسلمان نو داسې نه چې واده وکړي او بیا واده پرېږدي، نه، واده باندې به پوروالی کوي. والصابرین فی البأساء او صبر کوونکي په مصیبتونو کې، یعنی هغه مصیبتونه چې مالی مصیبتونه راځي په انسان باندې، تاوانونه یې او قرضونه پرې راشي. والضراء او په تکلیف د بدن کې، بدني بیماریانې په انسان باندې راشي، په دې باندې صبر کوي. وحین البأس او په وخت د جنگ کې، یحین البأس یې فی حال الفقر، د فقر په حالات کې، یې په وخت د حال التقاء العدو، کله چې د دشمنانو سره مخامخ کېږي، د جنگ په وخت صبر کوي. څه اجر دی د دې لپاره، څه بدله ده؟ اولئک الذین صدقوا، الله وایي دغه کسان رښتیني دي، واولئک هم المتقون، او هم دی متقیان دي، ځکه دی الله پېژندلی دی او د محارمو نه ځان ساتلی دی، کوم چې الله حرام کړي دي د هغې نه ځان ساتلی او د الله صحیح بندګي کړې ده، نو دغه کسان متقیان هم دي او دا رښتیني خلک دی او د الله نږدې خلک دي، او دې ته نیکي وایي. دې سره زموږ نننی درس اختتام ته ورسېد. سبا نه به انشاءالله 172 نمبر آیات نه شروع کوو. هذا صلی اللهم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.